بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. د کلاس 11 بایولوژي دا دریم نمبر چپټر دی او په دې کې یو ټاپک دی چې ایکسپلین هاو انزایم ورکس. چې یو انزایم دی هغه په سیل کې موجود دی، هغه په یو ریاکشن لپاره چې دی هغه څنګه هیلپ کوي او په ریاکشن کې چې دی دا څنګه یوز کیږي. نو د ټاپک لپاره راشم چې there are two hypotheses which explain mode of action of enzyme. نو چې انزایم څنګه کار کوي په دې باندې د پوهې لپاره یو دوه هایپوتیسز، یو دوه نظریې چې دي هغه پیش شوي دي. په هغې کې یو د لاک اینډ کی هایپوتیسز او دویمه د انډیوسډ پیټ هایپوتیسز. دا تاسو کلاس 9 په بایولوژي په شپږم نمبر چپټر کې ویل دي. هم هغه څیز دی خو دلته کې دوباره چې دی بیا ته ایکسپلین کوم، ځکه چې دا د فرست ایئر بایولوژي په دریم نمبر چپټر کې دا حصه ده. نو اونلی د لاک اینډ کی هایپوتیسز د دې مطلب دا دی لاک اینډ کی اصل کې د دې مطلب دا دی چې زموږ سره یو تاله ده او د هغې دپاره بیا یو چابي ده. نو هر یو تاله چې دا په هره چابي باندې چې دی نه ګولاویږي، دغه شان انزایم او سبسټریټ چې کله یو بل له ورځي نو د دې مثال هم د تالې او د چابي دی. ځکه چې تالې دپاره چې کومه چابي جوړي یو سپیسیفیک چابي نو هغه صرف په هغې باندې چې دی ګولاویږي. نو دغه شان انزایم چې دی هغه د هر سبسټریټ لپاره چې دی خپل خپل انزایم دی، هغه سبسټریټ ته چې دی اټیچ کیږي او خپل کار چې دی کوي. نو this model was proposed by Emil Fischer in 1890. لاک اینډ کی هایپوتیسس چې دی د انزایم او سبسټریټ باره کې دا ماډل چې دی په 1890 کې ایمل فیشر چې دی هغه پیش کړی. According to this model, enzyme and substrate work like a lock and key. As a specific key can open a specific lock, similarly a specific enzyme can catalyze a specific substrate. د ډایګرام ته تاسو وګورئ، دې کې چې خبرې دي ما تاسو ته وکړې. دا لاندې کوم سیس چې دی نو دا انزایم دی او له پاسه چې دی سبسټریټ دی. نو په دې د ایرو نه بعد د رایټ سایډ ته تاسو وګورئ د انزایم او سبسټریټ چې دی نو دا یو بل له په صحیح طریقه باندې ورغلي. نو کله چې د انزایم او سبسټریټ یو بل له په صحیح طریقه باندې ورشي نو دې ته مونږ وایو لاک اینډ کی ماډل یا لاک اینډ کی هایپوتیسس. لکه د انزایم چې دی د خپل سبسټریټ سره ملاویږي، بل انزایم چې دی د بل سبسټریټ سره چې دی هغه نه ملاویږي. یو پیره ته بیا وایم لاک اینډ کی هایپوتیسس دې ته وایي چې کوم څیزونه مونږ وخورو هغه زموږ خولیو ته لاړ شي نو د هر یو څیز سره خپل خپل انزایم چې دی هغه اټیچ کیږي. د هر څیز دپاره چې دی خپل انزایم الله پاک جوړ کړی دی، هر انزایم چې دی هر سبسټریټ ته چې دی نشي اټیچ کیدی نو دا دی لاک اینډ کی هایپوتیسس. دویمه زموږ سره دی انډیوسډ پیټ ماډل. دا دویمه چې دا چې شی دی نو this model was proposed by Daniel Koshland in 1958. اوس اولنی لاک اینډ کی ماډل او دا دویمه ماډل دی د انزایم او سبسټریټ باره کې مونږ ته وایي د دې نه انډیوسډ پیټ ماډل نوم دی او دا ماډل چې دی په 1958 کې ډینیل کوشلینډ چې دی هغه پرزنټ کړی. نو according to this model the enzyme does not retain its original shape and structure of active site, but the contact of the substrate induce geometrical change in the active site of enzyme. نو کله چې انزایم او دا سبسټریټ میلاو شي نو په انډیوس پیټ ماډل کې دا دی انزایم چې سبسټریټ له په کمزي باندې ورځي نو د انزایم هغه ځای ته موږ اکټیو سایټ وایو. او کله چې زموږ سره ریاکشن وشي لکه اوس انزایم راغی سبسټریټ سره چې دی اټیچ شو نو چې کله دی سبسټریټ ته اټیچ کیږي، لکه په انزایم باره کې موږ دا خبره کړو چې انزایم کله ریاکشن کوي د سبسټریټ سره اټیچ شي یا د دوه سبسټریټ په منځ کې راټیچ شي او هغه ریاکټنټ یو بل سره ملاوي نو انزایم په خصوصیات کې موږ دا خبره کړو چې انزایم چې دی نو هغه چې دی ان چینج پاتې کیږي. لکه ریاکشن وشي لکه دوه ریاکټنټ دي هغه یو بل سره ملاویږي نو انزایم دا کوشش کوي چې دا دوه ریاکټنټ یو بل سره ملاوي او دا ریاکشن چې دی وکړي. نو د دوی په دې منځ کې چې دا کوم انزایم نه په انزایم کې چینج نه راځي هغه انزایم چې دی هغه بالکل روغ راوځي. خو انډیوس پیټ ماډل دا ته وایي چې کله ریاکټنټ یو بل سره ملاویږي نو انزایم راشي دا ریاکټنټ یو بل سره ملاوي یا د انزایم راشي کله چې د سبسټریټ ته اټیچ کیږي نو د سبسټریټ سره چې په کمزي باندې اټیچ کیږي د انزایم هغه ځای ته موږ اکټیو سایټ وایو. نو چې کله ریاکشن کیږي نو د انزایم هغه اکټیو سایټ چې دی په هغې کې بدلون راځي او د انزایم سټرکچر چې دی هغه بدلیږي. په انډیوس پیټ ماډل کې چې دا خبره ده. نو hence the enzyme molecule is made to fit the configuration of the substrate. نو بیا هغه زړه خبره ده چې انزایم چې دی هغه په دې طریقه باندې جوړلی چې هغه سبسټریټ ته اټیچ کیږي. په دې کې یو خبره صرف بدله ده، په خصوصیاتو کې موږ دا ویلو چې انزایم چې دی د هغې سټرکچر نه بدلیږي. خو انډیوس پیټ ماډل وایي
او د دوی سټرکچر چې دی هغه چینج کیږي او دا خپل اصلي شکل چې دی نه پاتې کیږي د چا د انزایم. This can be imagined to the hand and glues relationship. لکه د دې اسان اگزامپل مونږ والو، لکه مونږ کار کوو نو مونږ د خپل لاسو د بچاولو دپاره یا مونږ د ګټو کار کوو یا مونږ ونو بوټو کار کوو او باقي غني وغیره مونږ خپل لاس بچ کولو دپاره چې مونږ دستانې اچو. نو چې کله مونږ لاسو ته دستانې اچو نو هغه دستانې زموږ په لاس باندې چې دی بالکل فټ راځي. نو دغه شان مثال د انزایم او سبسټریټ چې کله یو بل له ورځي نو هغه چې دی یو بل له بالکل فټ ورځي. The hand change the shape of the glues as the glue put on glue is like active side and the hand is like a substrate. نو ګلو چې کله مونږ خپل لاس له ورولو نو دا دستانې چې کله مونږ نه په لاس کړي د دې شکل چې دی یو شانی، خو چې کله مونږ دا مونږ په لاس کو نو د دې دستانو دا شکل چې دی دا لږ شانتي چې دی بدل شي. نو دغه شان مثال د انزایم او د سبسټریټ دی. په دې ډایګرام کې تاسو لیدلی شئ چې یو طرف ته انزایم دی ټول نه لیفټ سایډ ته او دې له بیا چې دی سبسټریټ ته دا اټیچ کېږي نو بالکل صحیح دی. خو چې کله انزایم سبسټریټ زموږ سره جوړ شوی دی نو بیا تاسو څه کوئ، هغه کم پراډکټ چې زموږ سره جوړ شوي دي نو د دې اکټیو سایډ کې چې دی نه هغه بیا لکوټي چینج چې دی نه هغه راغلی دی. نو دا ولا کینکی ماډل او انډیوس پیټ هایپاتیسس زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي یئ. خپل فیډبیک چې دی ماله ضرور راکړئ. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.